غواړم د اسلامي امت د ستر مشترک غم او درد په اړه د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان د مجاهد ولس په استازولۍ خپله ژوره خواخوږي او خپل د زړه درد وړاندې کړم. په غزه کې چې د غاصبو اسرائیلو له لوري کوم ظلم، وحشت او قتل عام روان دی، دا د نړۍ په تاریخ کې کمساری دی. موږ دا ظلم او وحشت په تر ټولو کلکو ټکو غندو. په ټولو اسلامي هیوادونو او مسلمانانو غږ کوو چې د دې ظلم او وحشت پر وړاندې په قوت خپل غږ پورته کړي. د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین قضیه د ټول اسلامي امت قضیه ګڼي. د فلسطینیانو د ازادۍ د برحق داعیې ملاتړ کوي او په اوسني ستر غم او درد کې د غزې له مسلمانانو سره خپل ځان شریک ګڼي. د غاصبو اسرائیلو هغو ملاتړو ته چې د بشر د حقوقو تش په نامه شعارونه یې ورکول په ډاګه کوو چې ستاسو اوسنی سیاست د غزې د مسلمانانو په حق کې له دومخیتوب او ظلم څخه ډک دی. تاسو باید له دې ناوړه سیاستونو څخه لاس واخلئ او له بشریت سره دا کلکه دښمني پرېږدئ.